د دې داسې مثال دی د دې منبرانو د روټي خلاص، د دې داسې مثال دی لکه د بادشاه د کوره تور باټینګن راووته. نو مولا دو پیازه یې وزیرو، چې وزیرو نو بادشاه وویلې مولا دو پیازه ته چې مولا دو پیازه صاحب دا تور باټینګن خو ډېر ښه شی دی. هغه ویل او صاحب قربان دی، دا دومره ښه شی دی چې تور باټینګن د سبزیانو بادشاه دی او تاج په سر دی. تور باټینګن پاس لکۍ غوندې نه وی صاحب تم بادشاه تاج دی په سر دی او دام د ټولو سبزیانو بادشاه دی تاج په سر. بادشاه ٹھیک ویل سبا بیا پاخه کوي. چې سبا بیا تور باټینګن راووته بادشاہ ته کې خو خوند به نه ورکړي. ویل مولا دو پیازه صاحب وی چې ها صاحب وی دا تور باټینګن خو ډېر خراب شی دی. وی صاحب کدا ښه شی وی نو د ده په سرمن د چنډخ په شان نه وای. تور باټینګن په سبزیانو کې خراب شی دی. سرمنې ته وګوره د چنډخې سرمن او د دې تور باټینګن یو شان. بادشاہ د لاسه ونیو مولا دو پیازه ویل وجنم دی په ټکي اوس ته سر قلمو. پرون دی ویل چې د سبزیانو بادشاه دی تاج په سر دی او نن دی تی چنډخ جوړ. هغه ویل بادشاه قبله عالم د سرمن غواړم زمونږ تور باټینګن سره څه کار دی چې ښه دی که خراب دی. مونږ خو بادشاه خوشحاله وو چې کوم شي ته ښه ووایي مونږ تاج هم ور په سر چې کوم ته خراب ووایي مونږ چنډخ. آخر ستا دا دومره مهربانۍ به ازمو په څه چې ستا هر خبرې سره مونږ لبیک ونه وایو. نو دا د مولا دو پیازه رونو دوی به دا فتوې ورکړي چې او صاحب تخت و بخت برقرار اوسېږه او دا ډېر ښه کار دی. نه کالاباغ ډیم د ټول فرنټیر انجینیران ځکه چې تاسو هم پې نه پوهېږو د ټول فرنټیر انجینیران او جغرافیایي علم ساتلو والا هغوی ټولو دا ویلي دي چې کالاباغ ډیم به 50-50 میله ډب وي. 50-50 میله ډب کې د کالاباغ نرانی ستر پیښور او نوخار او مردان او کوړی او پلانې او پلانې دا ټول به زیم شي او کورونه به پاس په اوبو ګرځي. نو مونږ په هیڅ قیمت د کالاباغ ډیم اجازت ورکولو ته تیار نه یو په هیڅ قیمت. یو ټکی زما دماغ کې راغلی چې ښه ده که پنجابی هم زما رور دی خو چې زما څومره ځمکه دلته اوبو خرابه کړه هغومره ځمکه د پنجاب مونږ له راکړي. ټیک ده دا خلق چې د چا کلي پکې راشي د چا ځمکې پکې راشي دا د بوزي او په پنجاب کې دی په خپلو ځمکو آباد کړي. داسې به وکړي را سره ایثار وکړم که نه زه ایثار وکړم چې هی زما فایده ده نو ستا فایده زما کور رانه چې زما کور رانه خو ته ما لال ته کور راکه که د ابو ایوب انصاري په سنتو تاسو پنجاب دی معاملو کې که څه مهربانۍ او د خدای نظر کرم چې دی هغه د صرف په پنجاب وي او دا صوبه چې دا د خدای بندگان نه دي. کارخانې د پاغي کې وي حکومت ته داغي وي دولت ته پاغي وریږي مهربانۍ د پاغي. د هلال کمیټۍ میټینګ څه دی چې تر اوسه پورې په دې صوبه کې ونه عملیان یې دومره متعصب دي چې دا صوبه ورته د سړي زامن نه ښکارېدل. د دې صوبې په ګواهي په ملک اختر نه کوي. د بوټو نواله تر ضیاءالحق صاحب پورې څومره زمانه چې د هلال کمیټۍ وشوه تر اوسه پورې یو میټینګ په صوبه سرحد کې نه دی شوی. کراچۍ کې کیږي سندھ کې کیږي لاهور کې کیږي مونږ ورته بني ادم نه ښکارو.
زباره قربانی وکم خو کتام چرته ماته د سړی په نظر کتلی نو زما عزیزانو عرض مې داو چې تاسو خو د خدای په قهر اخته یې پوهېږئ نه یا چرګان لوبوئ یا مړزان لوبوئ که نه جي یا تاشونه کوئ یا ساربه ساربه چې درکې دي په بنګلو کې ای د ښځو سره ګډېږي یو ځای ته پوه شوې او ملک به درنه سیلاب یوسي اول سیلاب به په دې بدبختو راځي زما جونګړه که اوبه یوسي دا دومره د تعجب خبره نه ده دغه بنګلې د مرګه پاتې شه دا بنگلې بدر نه اوبه یوسي دغه ښځې ترکۍ اسپې چې تاسو ساتلي دي دغو نه به خلاص شي مونږ سره د ځان غم خو دومره نه دی مونږ خو یو جیرب ځمکه نشته په ښار کې یو جیرب څه کې کنال نشته هاي د هغو چې د چا 10,000 جیربه ځمکه ده او د چا 15,000 جیربه ده د چا 15,000 جیربه ده او د چا 3,000 جیربه ده او د چا 2,000 جیربه په قهر خو به هغه خلک اخته وي زمونږ څه دي مونږ خو یو کنال ځمکه ښار کې نشته نو چې یو کنال هم نشته مونږ له غم څه دی که غم دی خو دې بدبختو دپاره دی د دوی ځمکې به ټول جیل شي او تباه به شي آسمان در باندې وچ دی تاسو وګورئ لل مې بیا تباه شو پروسه کالم لل مغلې ونه شوې جوار ونه شو او آینده دې بیا بارانونه نشته لل مې به دې بیا تباه شي که به څه خدای رحمت در باندې بند دی بدبخت قومه تاسو خدای سره په ډزو یئ خدای سره په جنگ یئ نو ګورو چې څوک به ګټي بدبخت قومه قرآن ته او دین ته سپک ګورئ خدای سپک کړئ خدای ورک کړئ چې په ځان پوهېږې خپې به دې په سره اورېدلي بیا به د طوفان نوح په شان داسې داسې کوې والله که هېڅ په لاس در تاسو نوح علیه السلام پورې هم خندلي چې دا کشتی جوړئ دی به کشتی کې مونږ مړه راځه نوح علیہ السلام ورته وی چې خاوه فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغون دی وخاندئ بیا به داسې جاړئ چې جړا به هم څوک رکاولی نشي تاسو نه خو ملک ورخ اوبو وړی ورخ دنه اوبو اوس منډې ته تاسو ټول د کلو خلق په دې پوهېږئ چې ورخ د زمیندار نه اوبه یوسي که 3 یومه په اوږه او منډې ورپسې ویا ورخ بیا را واپس کېږي ورخ دنه اوبو یو مړه شرم وکئ یو د رشکو سلنسرې نه شئ ټیک کولی تاسو وګورئ په دې سړکو رشکو نه جالۍ ویستې دي یو رشکه چې در سره تیره شي 3 غنټې به دې مازغه کړنګېږي ستا ټریفک والا یو رشکې نه شي کنټرول کولی سکوټرونه سلنسرې ویستې دي هلکان پې ناست دي داسې ډرار به شي چې تا به اسمان را وغورځوي تاسو علاج کولی شي زما عزیزانو عرض دا دی ورخ در نه اوبو یو راټینګې به کم طرف نه ورخ د هغه قومونو اوبه نه وړي چې کم قومونو کې څه هوش وي سړیتوب وي پکې په خبره پوهېږي د ملک د ځمکې غم وي ورسره په زړه کې تا سره د ملک د ځمکې غم نشته د ملک د اوسیدونکو خلقو غم نشته در سره ته وګوره ستا د ملک اخبارات پلانی ځای کې بینک لوټ کو 10 لکه ووالی پلانی ځای کې ووالو 20 لکه ووالی په پلانی کور ور واوړېده 10 یې مړه کړه په پلانی کور دا څه د ټوکو خبرې دي دا څه ماحول دی بیا ته چغې وهې چې ستا په ملک کې امن و امان دی امن و امان دې ته وایي زما عزیزانو عرض داو چې نور به دا ملک ذلیل او رسوا کیږي ځکه چې قرآن پکې رسوا دی
دین پکې رسوا. تاسو وګورئ د ملک ښځې او جنکۍ نن د پښتو وحدت اخبار کې دي چې ډیپټي کمشنر د توجه کې د جنکو بربند فوټوان خرڅي. ما وی چې دا فوټو ډېر تعجب خیز دی که بربندي جنکۍ خرڅېږي دا د تعجب خبره دا څه د اورېدو خبرې نه دي. څومره عصمت فروشي چې د ماښام تیارې نه وروستو د شپې تر 1201 ستا په دې سرکو کېږي. بیا هغه عصمت فروشۍ دپاره ستا د ملک قانون وګوره. زما عزیزانو مونږ شرمېدلي یو شرمېدلي مونږ بربنډ یو. څه وشو که هسې لمنې ممنې را باندې پرتې دي والله زمونږ هر څه ښکاري. لکه د ایکسرې مشین ته چې ور مخامخ شي او هر څه دې پکې ښکاري. مونږ ایکسرې مشین ته مخامخ یو زمونږ هر څه ښکاري. مونږ شرمېدلي یو. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د ملک قانون نشته، نظام نشته، ضبط نشته. ما ته خندا راشي چې زه اعلی سطح اجلاس ټکی وګورم. اعلی سطح اجلاس، اعلی سطح اجلاس نو د خاریانو ټکی را یاد شي چې پھٹیا پہاڑ ته نکلا چوہا. اعلی سطح اجلاس فیصلې پکې څه وشوې؟ اعلی سطح اجلاس کې څه فیصلې وشوې؟ او بسکټ مسکټ یې وخوړو خوله چې خوځي خبرې کولی شي. بیت المال بنیاد ووتو په څه شي؟ په لهویاتو، په عبثیاتو. 18 کروڑه روپۍ د صدر په ټي وي سټیشن لګېدلي. 18 کروڑه. اوس دا پوره کامل نه دی بل به یو جوړي. دې ملک ته د دې څیزونو ډېر ضرورت دی. که دې ملک ته د روټۍ د جامې د دې ډېر ضرورت دی. نو زما عزیزانو نور به ګورئ خپلې تماشې به وکئ چې دا درد هم نه وړکې او دې دپاره ملا ونه تړله چې موږ د ملک قانون بدل کړی نه تر هغې پورې په آرام نه کینو. والله العظیم که ښه ورځ په دوربین کې مو ګورئ. واخر دعوانا ان الحمد لله.